د ضلع مومند سره تعلق لرونکی ځوان چې په پنجاب په اسلام آباد شی ممپلۍ خرڅولې د پنجابیانو له لاسه په حق رسېدلی دی، شهید کړل سوی دی. د خپلوان دا خبرې تاسې په خپله واورئ. اسماعیل خان او ابراهیم خان دا زموږ رشته داران دي. دو بیچارهګانو خپل مهنت مزدوري کوله، د سمندرونو باندې خپل مهنت وکاو او یو پنجابی ډېر سخت ظلم او زیاتی وسو کو. مهرباني دي وشي موږ د غوړال پاکستان د مشرانو نه، د مریم نواز صاحب نه، د وزیر اعظم او د شهباز شریف صاحب د غوړو مشرانو نه، د پولیس افسرانو نه، د غوړو نه موږ دا غواړو انصاف غواړو. موږ د انصاف طلبګار او ټولو پښتنو زموږ اواز یو میډیا باندې اوچت شي او ډېر سخت ظلم شوی دی. دا ټولو پښتنو سره ډېر سخت ظلم دی، دا ناانصافي ده. یو سړی راپاڅېږي او بر ناحقه بې وجه باندې په معمولي خبره باندې یو ځوان قتل کوي. د هغه بیچاره واړه ماشوم یوه ماشوم یې پاتې شوله. کور کې مور یې بیماره ده، پلار یې په ویل چیر کې دی، بلکل سخت غریبانان ډېر بد حال دی، غریبانان دي ډېر